زنن تاسو ته داسې یو د فائدې سیس بیانوم کچری یو انسان ته د زړه د بیماری لګېدو خطر وي یا د پالچ په شان د بیماری لګېدو خطر وي یا انسان ته د های بلډ پریشر کېدو خطر وي نو دا ټوله خطر ور سره کمیږي او یا کچری انسان ته ذهني تکاوت ډیر زیات محسوسيږي یا ذهني ټینشن ورته کیږي یا د ذهني بوج د وجې دغه وجود په صحیح طریقه باندې مخکې مزل نه کوي نو په دې عمل کې د انسان په وجود کې انډورفین هارمون ورته ویل شي چې دا د خوشحالۍ یو قسم هارمون دی نو دا هارمون د انسان په وجود کې خارجيږي او د انسان ته خوشحالي ورکوي او کچره د انسان ذهني تکاوت او ستوماني وي او انزایټي وي نو دا ټوله ور سره ختميږي او یا کچره انسان ته د غټي بیماری لګېدو خطر وي لکه د شوګر په شان بیماری د کینسر په شان بیماری یا انسان ته د موټاپا په شان بیماری لګېدو خطر وي نو دا ټوله خطر ور سره کمیږي او تر دې پورې چې 0% ته ورسره دا خاطر راځي کچره انسان ډیلی بیسس یعنی روزانه بیسس باندې دغه عمل کوي او دغه عمل صرف او صرف یو عمل دی چې هغه د دې چې تاسو په سحر کې او په ماښام کې به 2 غنټې پیدل مزل کوي هغه تاسو د عمر مطابق هم حساب لري نو کچره یو انسان په سحر او په ماښام کې پیدل مزل کوي د دې فائدو لپاره نو دا فائدې به تاسو ته ملاويږي او دا فائدې بیانوم ز تاسو ته او دا فائدې چې کومه ملاويږي دا ز تاسو ته د ځان نه نه بلکې دا پروف شوی او ریسرچبل خبرې دي